بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن درس ته. نن ما یو عکس اخیستی، دغه عکس مطابق به ټول شیان تشریح کوو. که څه شی پاتې وي بیا تاسې ووایئ چې هماغه شی به تشریح کوو. دلته مې عکس اخیستی، بعض شیان مې همدا اوس پکې اضافه کړي. له دې ځایه به شروع وکړو. انټرنېټ نیټورک همداسې موږ تاسې مخکې څه شی جوړ کړي وو هغه ټول مو کار کړو که نه. دا برخه مې ټولې کار کړې، دا بل برخه مې ټول کار کړه. نن دغه برخه ده، دا ټول به نن انشاءالله کار کوو. اول به انټرنېټ تشریح کوو، بیا به نیټورک تشریح کوو، جیمیل به تشریح کوو، ګوګل مپ به تشریح کوو، ګوګل ارت، دا ټول شیان به انشاءالله سره تشریح کوو. بیا که تاسې څه شی ضرورت ووایي بیا زه به هغه هم تشریح کوم. اول انټرنېټ څه شی ته وایي تاسو په نظر؟ انټرنېټ خو یوه ارتباطي وسیله ده چې یو بل سره ایمیل لیږي وصل کېدای شي په دې باندې هغه خبر ایمیل درته رالیږي، د ډاکومنټونو سره تغییر و تبدیل کېږي. صحیح ده. همداسې ستاسو تعریف خو دا همداسې ده. صحیح ده. خو یو لږ داسې ده چې په نړیواله سطحه باندې کېږي. په نړیواله سطحه تاسو کولی شئ چې ایمیل سینډ کړئ. ټول کارونه د انټرنېټ لپاره کوي. انټرنېټ څه شي ته وایي؟ اول نیټورک څه شي ته وایي؟ نیټورک څه شي ته وایي؟ نیټورک خو دا شبکه ده چې دا چېرته فعاله وي او ورسره وصل کېږي. نیټورک نه وي بیا انټرنېټ دې کار نه کوي. صحیح ده. نیټورک څه شي ته وایي؟ نیټورک کله چې یو دوه له دوه څخه زیات کمپیوټرونه، موبایلونه، وسیلې یو بل سره وصل شي دې ته نیټورک ویل کېږي. کله وای فای موږ وصل شو دا هم نیټورک ده. که زی پي دې وصلېږي دا هم نیټورک ده. دغه ټول ته نیټورک ویل کېږي. بیا کله چې دا نیټورک د ټول نړۍ کې وصل شي بیا هغه ته انټرنېټ ویل کېږي. یو ساده نیټورک دی چې زه موبایل کمپیوټر سره وصل شم دا هم یو نیټورک دی. یو که دا ټوله انټرنېټ څرنګه ده، انټرنېټ هم خپله همداسې یو نیټورک ده لکه موږ چې وای فای موبایل وصلوو، خو دا څرنګه ده ټوله نړۍ یو بل سره وصلوي، دې ته انټرنېټ ویل کېږي. بیا نیټورک چې دی ډولونه ډېر لري خو درې ډوله مشهوره دي. یو ته نن که ویډیو لږ غټه سفارونه دی هسې به ښه واضح تشریح. یو ته لن ویل کېږي، یو ته من ویل کېږي، یو ته وان ویل کېږي. لن لوکل ایریا نیټورک ته لن ویل کېږي. لن هغه نیټورک چې د یو ساختمان لپاره وي هغه ته لن ویل کېږي. مثلا پرنټرونه وصلېږي او دا شیان د یو ساختمان کې وصلېږي بیا ټول خلک استفاده ځینې کوي، دې ته لن ویل کېږي. لوکل ایریا نیټورک، لوکل ایریا نیټورک. بل من ده، من چې د میټروپولیشن ایریا نیټورک ته وایي. کله چې د یوه هېواد د یوه ولایت په سطحه باندې یو څه شی نشریږي انټرنېټ له طریقه له همداسې هغه ته من ویل کېږي. میټروپولیشن ایریا نیټورک همداسې من ویل. بل ون ده، ون چې د وایډ ایریا نیټورک ته وایي. وایډ ایریا نیټورک دا څه شی دی؟ دا خپل انټرنېټ ده. وایډ ایریا داسې شبکې ته وایي چې دوه هېوادونه یې بل سره وصل کړي، دوه قارې یې بل سره وصل کړي، دا ټول نړۍ یې بل سره وصل کړي، دې ته ون ویل کېږي. اوس انټرنېټ څرنګه ده؟ انټرنېټ هم خپله یو وایډ ایریا نیټورک ده. یو داسې نیټورک ده، داسې یو شبکه ده چې ټول نړۍ یې بل سره وصلېږي. او د شروع یې په کوم ځای کې ده؟ شروع چې ده په امریکا کې ده. دا کوم انټرنېټ موږ استفاده کوو دا د امریکا انټرنېټ ده. تر افغانستانه به څنګه رارسېږي دا تاسو په نظر؟ هغه سپوږمکۍ لارې سپوږمکۍ هغه نوې پروژه چې ده سپوږمکۍ له طریقه ده. اوس چې ده بحر له طریقه رارسول کېږي. کیبل و کیبلونه دي، هغه کیبلونه ټول هېوادونو ته تقسیمېږي. د موږ انټرنېټ چې ده له پاکستانه راځي، پاکستان ته انټرنېټ راځي کیبل کې بحر کې، بیا هغه راځي افغانستان ته. پاکستان ته له بحر وصل ده، بیا افغانستان ته همداسې کیبلو کې ده. همدا په سرک باندې چې کیبلونه څو کاله مخکې ښخ کړه، نوري فایبر کړم هماغه دي نه هغه به نوري فایبر داسې دي چې انټرنېټ وصلوي په هغه کې بیا ښه تیز کار کوي. د په هوا کښې دي داسې لږ ضعیف حرکت. بیا د افغانستان انټرنېټ چې له پاکستان راځي بیا دلته راځي د کیبل له طریقه، ټول کیبل. بیا کیبل چې بیا د دیشونه خو مو لیدلي دغه غټ سټلاایټ بیا هغه ته ورکول کېږي، بیا هغه یو بل ته نشرېږي ټول افغانستان کې. بیا اوس چې ده اوس د نوې پروژه چې ده ایلن ماسک پېژنئ، نړۍ پیسهدار سړی چې ده، هغه داسې پروژه عملي کړې د سټارلینک په نامه چې د سټلایټ له طریقه همدغه فضا کې سپوږمکۍ فضا ته اچوي. 240,000 دانې سپوږمکۍ دي چې د هغه له طریقه به ټول نړۍ ته انټرنېټ ورکول کېږي. اوس چې دا نیمه نړۍ انټرنېټ لري نیمه یې نه لري. دا کیبلو چې ده دا لږ سخته ده ځکه ډېر ځایو ته نه رسېږي. دا بیا
دا چې د سټلایټ چې فعاله سي د سټارلینک پروژه دا به ټول نړۍ ته انټرنیټ او سټلایټ له طریقه دا اوس چې استفاده کوو د امریکا مربوط کېږي دا دولتي ده بیا هغه چې د شخصي ده دغه سره په 12 هېوادو کې اوس عملي شوی تقریبا په هند کې لږ لږ کارونه روان دي دا چې بیا ډېر قوي ده ټول نړۍ د انټرنیټ کوي تاسو یوټیوب کې ویډیو وګورئ د سټارلینک د انټرنیټ سرعت 140 MB پر سکند په یوه ثانیه کې 130 یعنی په یوه دقیقه کې 3 GB تاسو په یوه دقیقه کې 3 GB کولی شئ ډاونلوډ کړئ په یو ساعت کې تقریبا سزار بی کو 130 GB په یو ساعت کې ډاونلوډ کړئ ډېر قوي انټرنیټ ده دا شاید تر 2022 ختمه پورې ټول نړۍ ته ورسېږي دا ټول نړۍ ده چې دلته هغه بل جیمیل څه شی دی GPS او 2G 3G دا شانو کوم معلومات صحیح هغه چې دی هغه موږ کمپیوټر جنریشن هم ویلي وکړه کمپیوټر جنریشن چې مثلا کمپیوټر سی پی یو جنریشن چې معلومیږي 3 2 5 هم داسې کېږي هغه د انټرنیټ جنریشنونه دي مثلا 2G چې دا سیکنډ جنریشن اول ور چې راوته 1G ته ویل هغه د انټرنیټ هغه اول نسل ډېر ضعیف و بیا 2G سو یعنی لږ قوي سو 3G سو 4G سو اوس چې د 5G کې روان ده 5G چې دا لږ خطره دی اوس حیرانه دي چې دا عملي که نه که عملي ځکه چې انټرنیټ له یو ځایه بل ځای ته شیر کېږي په دې کې هماغومره سیګنالونه چې نشر کېږي دا خو انسان ته تاوان هم لري که نه هغه 2G او 3G دا چې دي هغه د انټرنیټ جنریشن ته ویل کېږي لکه موږ چې سی پی یو جنریشن لرو کمپیوټر 2G 3G 4G چې دي هغه کمپیوټر جنریشن ته ویل کېږي چې نسلونه دي هغومره چې له اوله 1G او بیا 2G سو بیا 3G سو هغه ته جنریشن ویل کېږي اول انټرنیټ د امریکا دفاع وزارت چې د اول ور انټرنیټ هغه جوړ کړ هغوی څه لپاره جوړ کړ دې لپاره جوړ کړ چې دوی غوښتل چې معلومات له یوه شعبې بل شعبې ته ولېږي که نه مثلا له یوې پوستې بل پوستې ته دوی هماغه کار عملي کړو له یو ځایه بل ځای ته معلومات له انټرنیټ له طریقه لېږلو بیا کله چې دوی پوه شو چې دا خو د نور استفاده هم لري که نه کولی شي چې مثلا یو کور ته معلومات ولېږو بل انډیوال ته ملګري ته بیا دا همداسې مشهوره سو اوس ټول نړۍ ته امریکا همداسې انټرنیټ کوي او د ټول عاید چې د ټول امریکا ته دی صورت هغوی خو ټول نړۍ ته انټرنیټ ډېر ارزانه کوي د افغانستان ور چې ما کتلی 1 GB په 9 افغانیو کې افغانستان ته تر دې چې رارسېږي د هر څه مصارف ارز سره 9 افغانۍ باندې ډالر نه بیا دلته چې دي دا شرکتونه چې د دې قیمت خرڅوي ښه بل جیمیل څه لپاره استفاده کېږي جیمیل د دې لپاره استفاده کېږي چې تاسو په رسمي ډول یو چا ته که معلومات لرئ ویډیو لرئ هر څه چې لرئ کولی شئ بل چا ته ولېږئ کولی شئ چې له وټساپ او مسنجر هم استفاده وکړئ خو رسمي چې دی بیا جیمیل دی اعتبار چې لري که نه څوک چې په دفتر کې کار کوي څوک چې یو شرکت لري هغوی باید چې له جیمیل استفاده وکړي ځکه جیمیل اعتبار چې دی نسبت له وټساپ او د شیانو څخه زیات دی بیا کله چې سوشل استفاده کېږي مثلا خپلوان یې ملګري دي دا یې بیا د هغو لپاره وټساپ او دا شیان ښه دي خو کله چې تاسو په یو ادارې کې کار کوئ بیا له جیمیل استفاده کېږي که دلته راسئ جیمیل اسانه ده په انټرنیټ کې ولیکئ جیمیل هم چې ولیکو جیمیل راځي درته اوس ټول شیان همداسې اسانه شوي یو ځانه زده کړي نو ټول خپله زده کېږي زه به دلته که جیمیل باندې کلیک وکړم اوس جیمیل راځي دا وګورئ دا د ما جیمیل ده خو زه به له دې څخه لګاوټ شم په دغه علامې چې کلیک وکړئ دلته راځي کمانج صحیح تشکر لګاوټ دلته لغمه براسم ښه دلته براسم جیمیل لا به داسې ولیکو چې جیمیل ساین اپ یو ساین ان ده یو ساین اپ ده کله چې یو ایمیل ته داخلېږي هغه ته ساین ان ویل کېږي کله چې په اول وار جوړوئ هغه ته ساین اپ ویل کېږي زه به ساین اپ باندې کلیک وکړم
دا ور کریټ کې ور زه بیا ساين ان شم لکه خدل د تاسو څخه کله چې ایمیل جوړوي نوم غواړي تخلص هم غواړي د ایمیل نوم غواړي پاسورد غواړي او دا قبول کوي ایمیل هم جوړي که څوک ایمیل نه لري دلته څوک چې نه لري وایي چې دوی جوړي ښه نوم دی ښه مسیولا تخلص مولا خیل همداسې ښه اوس به دلته ایمیل ورکوي هر کوم ایمیل هم چې خوښېږي هماغه ایمیل ورته ولیکي کوي که بیا نه وي بیا تاسو دوی پیشنهاد کوي مسیولا مولا خیل مثلا یو شماره هم ورکوي 1 2 3 په دې خاطر چې تکرار نه وي که داسې تکرار وي بیا دوی کوي دلته پاسورد ورکوي چې 8 حرف وي په دې کې عدد حروف دا شان هم شامل دي زه به پاسورد ورکړم مثلا زه به پاسورد ورکړم خو بیا ته تبدیل کړئ ماسی 8 یو 2 3 8 که دا به ریشو چې دا یو رقم دی که نه داس پاسورد مې ورکړم ماسی 8 یو 2 3 8 ماسی دا دواړه پاسوردونه باید چې یو رقم وي سخت هم باید چې هم پکې دا سمبولونه وي هم دا اعدادو دا شان پکې له اتو څخه باید چې زیات وي کله چې نیکسټ وکړئ ښه دلته شماره غواړي کور یې کوي خو ښه ده کور یې نه کوي بیا ضرور نه ده بل دلته ریکاور ایمیل غواړي یو ایمیل غواړي که تا په ایمیل کې مشکل پیدا سو هغه بل نفر څخه بیا کومک وغواړه مثلا دلته کور یې نه کوي ضرور نه ده خو زه به خپل ایمیل یې د بیکاپ لپاره ورکړم دا شماره به بیا پاک دلته کوم تاریخ پیدا سوی هماغه تاریخ به ورکړو زه مثلا اول دی جنوري دی 1998 جندر به بیا مل انتخاب قسم که اگری دا چې اگر انتخاب کوي اوس ایمیل جوړ شي که تاسو ایمیل جوړوئ دا ته هماغه همداسې جوړېږي بیا ایمیل ډېر استفاده نور هم لري دلته موږ تاسو ته وایي اوس تاسو هغه برخه پاکه شوه له یوه ایمیل کولی شئ چې په یوټیوب کې استفاده وکړئ په پلی سټور کې استفاده وکړئ مایکروسافټ کې استفاده وکړئ همدغه ایمیل تاسو ټول شیان لپاره کار کوي که زه به راسم خپل ایمیل ته او نور هر څه چې کوئ کېږي دغه معلومات دې وګورئ اکاونټونه سرچ ټول شیان په ګوګل کې اوس کولی شئ زه دا بند کړم دلته به زه کلیک وکړم دا برخه ده لږ وخت نیسي دا به په اول کې خلاص کړم دا چې د جیمیل ده صحیح ده دا جیمیل ده تاسو چاته ایمیل لګئ دغه مثبت علامې باندې کلیک وکړئ دا مثبت چې کلیک کمپوز چې کلیک وکړئ بیا چاته ایمیل لګولی شئ اوس چې کلیک وکړئ لږ صبر به کوئ چې دغه برخه راسي دا وګورئ دلته د ایمیل برخه خلاصه شوه زه به اوس مسیولات یو ایمیل وکړم صحیح ده مسیولا هم لیکلی وکړه مسیولا مولا خیل 1 2 3 @gmail.com دلته ورته ولیکم مثلا میټینګ دلته موضوع ورته ولیکئ
دلته درته لیکم مثلا to come to a meeting tomorrow. یو څه شی ورته ولیکئ، هر شي چې لیکئ. دلته موضوع ورته ولیکئ، دلته هغه څه شي چې لیکئ. نور دلته کولی شئ چې بولډ کړئ، ایټالیک کړئ، دا شیان هم کار کوي. دا ټومارو غلط ده، دی پیشنهاد کړی وی داسې ولیکئ. اوس چې دغه ووهم ایمیل سینډ کېږي دلته مستقیم. دلته یو څه شی اډ کړئ، د فارمټینګ دا برخه ده، دا چې بند کړئ دا برخه بندېږي. دلته که ویډیو چې لیږئ د هغه هم لیږلی شئ. اوس مثلا دغه عکس درته لیږم، دغه عکس درته اضافه کېږي، دا هم لیږل کېږي. لینکونه ورته لیږئ، ایموجي پېژنئ، همغه قوارې او شیان چې دي همغه. دلته بعضې شیان دي همغه ټول انتخاب کړئ، هغه هم لیږلی شئ. دا بل ون ډرایو څخه مې معلومات لیږلی شئ، عکسونه لیږلی شئ. دلته یو بله برخه ده چې دا اوس نوې راوتلې ده په ایمیل کې، دا ډېر ښه برخه ده. دلته څه شی دی، ایمیل دی، دغه ایمیل چې دی هغه ته کې څو ورځې د هغه سره پاتې شي، بعد له هغه خپل اتومات به ډیلیټ کېږي. یوه ورځ که دا فعاله کړئ، که په یوه ورځ کې ولیدو که نه یې پاکېږي خلاص. که یوه هفته ورته انتخاب کړئ، یوه هفته بعد خپله ډیلیټ کېږي. بل نور څه شی کېږي د هغه سره، دا یې کاپي کولی نه شي ځان ته، پرنټولی نه شي، ډاونلوډ کولی نه شي، هېڅ شی کولی نه شي. فقط یو څو ورځې ورسره یو څو ورځې بعد بېرته ډیلیټ. دغه برخه انتخاب کړئ سره سیف، اوس وګورئ دا برخه فعاله شوه. بل دلته یو بله برخه ده، وګورئ دلته سی سی لیکلي که نه، که بل چاته ایمیل لګي د هغه نوم هم ولیکئ. دلته لیکلي سی سی، سی سی کې څه ته وایي؟ او کاپي بل چاته هم ورسي، دغه ایمیل کاپي او بل چاته ورځي. مثلا یو ایمیل به ولیکو، مثلا دا ما بل ایمیل ده، زه دغه مې ولیکو. بل دلته لیکلي بي سی سی که نه، دا څه لپاره ده؟ ډېر ایمیلونه هم لیږلی شي، دلته نور هم لیکل کېږي، دلته هم لیکل کېږي. دلته ټو چې ده، هغه چاته چې تاسو ایمیل لیږئ هغه ته ټو ویل کېږي. زه مثلا مسعود ته لیږم، دا ټو شو. بل په دې جریان کې زه یو بل نفر هم اچوم، مثلا ضمانت غوندې لا د اعتبار له خاطره یو ګروپ یې استاد او نه، هغه ته به ټول ته ټول لیکل کېږي. دلته بل ورته ولیکه، بل هم ولیکه. دوسته هذا ته د سی سی کېږي ځکه نه لا یو ګروپ د مطلب همدغه ده چې یعنې هغه پکې هغه شخص ته لیږې، سی سی یې دا ده چې ته یو سړي ته یې لیږې چې دا د ما شاهد دي. هو دغه شاهد ده. مثلا ما تا ته یو قرارداد لیږلی، مثلا تا 5 نفرو ته مې لیږلی. دلته ته ایمیل دې ووایه، حکمت خان، حکمت همداسې دې لیکلی، حکمت دلته د کې حکمت خان 640 @gmail دا بل @gmail.com. دا چې اوس تا ته هم سینډ کېږي، دلته هم سینډ کېږي. خو دغه نفر هم چې ده په جریان کې ده، چې ما ته د معلومات لیږلي، دغه تا ته مې لیږلي، ماسې ته مې لیږلي، دا نفر هم په جریان کې ده. ته هم دا نفر وینې چې دغه نفر شته. بي سی سی څرنګه ده؟ بي سی سی داسې ده چې یو بل نفر په جریان کې وي، خو ته خبرېږي نرمه، هغه نفر په تا خبرېږي. مثلا دلته احمد لیکم، صحیح ده؟ دا چې هر څوک ولیکي نو احمد @gmail.com. اوس څه شی کېږي؟ دا معلومات تا ته ځي، ته خبرېږې چې دا سمیت هم تللی. بل دلته دغه احمد څخه ته نه خبرېږې، خو احمد په تا باندې خبر ده چې تا ته داسې ایمیل شوی، ته له احمد څخه خبر ده. دا چې اوس زه سینډ وهم دا ټول لیکل کېږي. اوس دغه معلومات سینډ شو. بیا څوک چې غواړي خپل ایمیل ګوري، هغه به راځي دلته انباکس ته، انباکس کې ایمیل راځي. ته په انټرنېټ سره نه یې وصل، ته ورکه وصل یې چې ځکه چې دلته بچي ته چې درس ختم شو بیا خیر بېرته وصل. نور څه شی دي؟ ایمیل سره بلد شئ؟ ایمیل د تی جوړېدای ځکه همداسې کارېږي. بل ګوګل ماپ ده، ګوګل ماپ کې اسناد اخلي که نه، مثلا یو فایل اخلي، یو چپټر اخلي، ټول هم د مغې طریقه لیکل کېږي. ټول هماغه طریقه کېږي. دلته راسه هماغه کمپوز ووهه،
هلته ټچ لیکل کړي ما دلته دغه باندې کلیک کړه څه شی چې راغلی ما ټول دا ایمیل دې خلاص شي ځکه چې نور خبرې مشته پکې ګوګل ماپ څه شی دی دا نقشه ده د ټول نړۍ نقشه ده پکې د ټول برخو معلومات هر څه لیکل شوي عنوان لیکل شوي سړکونه معلوم دي هر څه پکې معلوم دي له دې څخه موبایل کې استفاده کېږي کمپیوټر کې داسې ډېر راغلی نه ده اوس ور پوهنتون کابل او دا چې څومره زوم کوي هماغه برخې کې معلومه وي دا برخه بالا او دغه باندې صحیح ده دا ګوګل ماپ ده دا فقط نقشې په خاطر ده چې څوک یو ځای پیدا کوي له ادرس نشه بل چې دا ګوګل اډ ده ګوګل اډ چې دا بیا لږ درنه ده چې انټرنیټ لږ سم ده په دې کې څه شی دي په دې کې د ټولو نړۍ عکسونه اخیستل شوي د ناسا ورته وایي د غلط طرفه بیا دا ټول ګوګل اډ کې اچولي تاسو کولی شئ چې ټول نړۍ عکسونه پکې وګورئ دوبۍ ګورئ مثلا حج ګورئ ټول نقشه نه عامې نقشه ده عامې عکس ده مکمل عکس ده اوس به در چې دا لږ صبر وکړو چې دا خلاص شي که تر څو چې دا خلاصېږي دغه ګوګل ماپ نه اوس دا بعضې نقشې چې جوړېږي لکه دا د یو ښار مستر پلان وشه باید همدې نه استفاده او ټول هر څوک خپل استفاده جوړ کوي دا ګوګل اډ ده ګوګل اډ کې ټول نړۍ عکسونه پکې اچول شوي زه به دلته راتلم دا پغمان ده صحیح ده دا اوس لږ خطر د انټرنیټ ته وایم چې انټرنیټ څومره ښه وي هماغومره ښه واضح ښکاري دا د پغمان دا به قارغه ده صحیح ده دا به ښه زوم کوو دا چې څومره ښه کیفیت ولري هماغومره ښه معلومېږي انټرنیټ ښیي ښه دا وګورئ دا به نور د عکسونه یې اخیستي دا داسې نه ده چې نقشې غوندې دا ټول عکسونه دي وګورئ ټول ستا راولي راولي ټول ځایونه راولي صحیح دغه برخه چې کلیک کړي همدغه اوسنی ادرس ښایي درته دلته دغه برخه باندې کلیک وکړئ باید 3D عکسونه دې هغه راولي ښه زه به په دې کلیک وکړم اوس تاسې وګورئ چې زه بعضې عکسونه راولم چې سم هغه ساحې ته تاسو داخلوي بیا ښه ولر دلته چې ښه دلته وګورئ دلته دغه برخه ده صحیح ده دا د قارغې دغه برخه ده دلته چې کلیک وکړئ تاسو هماغه ساحې ته داخلوي اوس اوس وګورئ هماغه ساحې ته هم سم داخلوي وګورئ سم کتلی شئ ښه وګورئ دغه ساحه چې د قارغې څنګه ده دا به لږ داسې زوم شانته کړو دا وګورئ دا وګورئ دغه ساحه ده دا اوس 3D ده صحیح ده دا به بیرته زوم اوټ کړو موبایل کې سیده زوړ ورژن راځي بیا په کمپیوټر کې سیده نوی راځي دا ټول ځایونه همداسې ښکارېږي یو وارې به څه شي ته لاړ صحیح ده نه یو وارې به مکې ته مثلا لاړ صحیح ده زه یې وګورم چې سپیل غلط نه کړم داسې لیکل کېږي که په کې باندې لیکل کېږي ښه مدینه به ولیکو چې مدینه خو اسانه ده عربستان اوس هماغه ساحې ته بیایي دا د حرم شریفیانو ما دغه حرم هم په کار څوک چې مثلا حج ته ځي مخکې له مخکې دا وګوري به ډېر ښه ده دا مسجد نبوي دا جوماتونه دلته به عکس انتخاب کړو
بعد عکسونه چې راغله هماغه ساحې ته به داخل شو. په کوم ځای ته داخل شو؟ دغه نقطې چې دي دا ټول ته داخل شو. مدینې ته داخل شو. د ایران بالا شهر مسجد نبوي ته به ورسېده. دا مسجد نبوي منځ ده. خو نور جایونه ټول نړۍ ثبت کړي. په اخر کې وخت وکړه بیا راتلو بیا به نور جایونه کوم ځای؟ دبۍ هېوادونه چې دي که نه برج خلیفه ده ټول شته انټرنېټ. دا بالا شهر هغه به زه بهر له درس به یې راوړم. یو برج خلیفه به راغلم وایي ګولیخه برج دا یې دبۍ برج خلیفه چې ده که نه اوس هغه وګوره دغه راغلی انټرنېټ چې کوي بیا بیخي داسې ښکارېږي درته چې کومه دغه چې د برج خلیفه ده دا به زه داسې کوم داسې کوم استاد دا تلیفونو کې من راولي خو هغه ډېر زاړه راولي په دې کې به ښه ده څونه سپین غږ یې وګورئ دا د برج خلیفې لاندې دغه دا بیخي ساحې ته داخل شي. دا خپله برج خلیفه ته وګورئ دا 1 کیلومتر جګ ده. دغه یې لاندې ځای دا چې لږ صبر وکړي دا ښه واضح کېږي. نور جایونه هم دي بیا که اخر کې بیا وخت بیا به دا هم ټول ګوګل ته مو ویلو ایمیل ټریکینګ دغه برخه تشریح کوي حکمت خو اوس لمونځ داسې مازدیګر لمونځ که ایمیل بعضې مشخصات دي چې تاسو په ایمیل باندې چاپ پیدا کولی شئ. ښه دلته ګورئ چې تاسو متوجه شئ. بعضې مشخصات دي د ایمیل په واسطه باندې چاپ پیدا کولی شئ. دلته راسئ. صحیح ده. ایمیل ته راسئ. دا ایمیل دی مانیج اکاونټ باندې کلیک وکړئ. دلته یوه برخه ده اول به سکیورټي دا تشریح کړم بیا وګورئ سکیورټي دلته چې راسئ تاسو ایمیل چې څوک استفاده کوي ټول درته وایي. دا کمپیوټر کې زه اوس فعال یم دا اوس دا موبایل د ما موبایل ده په دې کې هم استفاده کوم. دا بل کمپیوټر ده په دې کې هم استفاده کوي. که تاسو څخه موبایل هم ورک شوی بیا دغه برخې ته راسئ فایند لاست نه وایي دا موبایل څخه ورک شوی په هغه صورت چې ایمیل به هلته خلاص وي که نه. که دلته څو اپشنه دي اوله برخه دا ده وایي نیټې څخه ورک ده او ایمیل فعال اوس هلته یو مسیج باندې ورغی دا د پسې نفر ګرځي. اول دغه برخه چې ده دغه هلته چې لیکلي وایي نیټې څخه ورک ده. نیټې داسې مثال په دې اتاق کې څخه ورک ده لا تو یو ځای کې تیاره ده نه معلومېږي درته که بې ساده یې که نه زنګ هم نه ورځي سیم کارت لا پکې نه وي. اوس دغه برخه چې کلیک کوي بیا وګورئ چې څه کېږي. وګورئ زنګ وروهي زنګ وروهي تر څو چې پیدا کړي. دا د نږدې لپاره ده. هغې کې انټرنېټ هم وي هغې کې انټرنېټ هم چې ده. اوس دا وګورئ څومره چې غواړئ همداسې پرېږدئ یو ساعت همداسې زنګ وهي چې دا بند کړئ بیا دا ښه که لرې اوس مثال د څخه ورک شوی ده یو بل چې هغه پیدا کړی بیا دلته راسه سکیور ډیوایس دلته یو نفر ته پیام پرېږده مثلا درته ولیکه چې 10000 افغانۍ مثال شیریني در کوم افغانۍ خو مثال معلومات دي پکې لا څه شی دي یو څه شی مسیج ورته ولیکه بیا دلته شماره درته ولیکه څه دې شمارې ته زنګ ووهه صحیح ده پلار ته ولیکه چې وروره دې شمارې ته زنګ ووهه دا چې اوکې کې
کله چې هغه نفر موبایل چلندوي هره ورځ همدا مسیج ورکوي ورته چې دغه شمارې ته زنګ ووهه دا معلومات هره ورځ همدا معلومات او تر څو چې بل دلته چې دی اخري هغه دغه ده ایریز ده په دې چې کلیک وکړې ټول شیان یې پاکوي درته دغه اخري ګزینه دا ده چې یو چا تا موبایل پیدا کړو تا سره بل لار پیدا نه سره ډیټا او شیان دي دې کړي دلته کلیک وکړه ایریز ډیټا د ایمیل پاسورډ دې غواړې ټول شیان پاکوي درته هغه نفر چې د عمل فعال کړي که انټرنیټ هم نه لري ټول شیان پاکوي بل دلته ادرس یې ښایي درته دغه برخه وګورئ دغه نفر ادرس ښایي درته چې ایمیل فعال وي باید پکې د تاسو موبایل کې چک کوئ بیا ښه دقیق ادرس ښایي درته ښه دغه برخه دلته څه دا ما چک کړ سره موبایل دغه راوسته پر موبایل هغه نقطه چې ته موبایل هغه نه راوسته دفتر کې دا طریقه موبایل کې کوي موبایل نه په کمپیوټر کې د دقیق ادرس نه ښه دلته بله برخه ده دا بله بله دلته برخه ده د ډیټا ان پرایویسي دا داسې ده لکه قیامت پر ورځ ستاسو چې ټول شیان ذخیره کېږي که نه دا همداسې ده اول ما اکټیویټي ده دلته ستاسو په موبایل کې څومره سټوري فلمونه هم کتلي ټول شیان هغه ټول دلته راغلي دي دا خو ویډیو ته یې رسوه دا بل دا ما اکټیویټي ته چې راسئ ستاسو څه شی کړي په انټرنیټ ټول شته دلته مثال دغه سایټ ولاړې داسې وکړه دا ټول هغه اکټیویټي په هغه موبایل کې ستاسو ایمیل خلاص کړئ ټول شیان درپسې ذخیره کېږي بل دا یوټیوب ده په یوټیوب کې څومره ویډیوګانې دي کتلي هغه ټول دلته ذخیره کېږي دزدانه درته وایي چې تاسو وکتل بل دلته ټایم لاین چې ده دا به اول یې موبایل فعاله کوئ بیا وروسته له هغه تاسې ادرسونه درته وایي چې چېرې ګرځېدلي دلته به راسئ دا ما پرون فعاله کړه اوس ډېرې ذخیره کړي نه دي راپسې دلته چې راسئ دغه ماپ ده هماغه ټول نقشه دلته ښکاري خو دغه تر اوسه غیر فعاله و دا لږ مخکې مې فعاله کړی له خاطر داسې هغه کار نه کوي دا خو تاسو خپل ولکه وګورئ که فعاله سوی دا مکمل ادرس هم ښایي درته چې چېرې ګرځېدلی یې څه شی ټول دننه نه کوي ساعت هم درته ښایي چې په دې ساعت کې دلته وې په دې ویدل نه دی چې ته انټرنیټ سره وصل اوسې هماغه له ایمیل له طریق ټول شیان دي همدې ځای کې فعالېږي او همدغه برخه کې تاسو اوس فکر وکړئ چې هغوی به موږ څومره معلومات لري ځان سره که نه سرچونه دي موږ سره شته ګرځېدا شیان دي موږ سره سره عکسونه دي موږ سره ټول شیان دي سره خو هغوی څه شی کوي هغوی د دې په غمه کې نه دي چې تا عکس څه شی دی مثال تا یو چا سره عکس اخیستی ده هغوی دا معلومات راخلي تحلیلوي یې د عکس په غمه کې نه دي چې مثال یو چا په پارک کې عکس اخیستی ده لا شخصي عکسونه دي هغوی هېڅ کار نه لري دې سره هغوی راخلي تحلیلوي خلک تحلیلوي مثلا د افغانستان خلک څرنګه خلک دي مثلا دینداري کې څرنګه دي په جنګ کې څرنګه دي اقتصادي وضعیت څرنګه ده دا ټول شیان دغه عکس څخه کوي خو دې په غمه کې نه دي چې مثال د تا عکسونه اخلي بل چا یې خرڅ کړي هېڅ دې په غمه کې نه دي دوی راخلي دا معلومات تحلیلوي هر وخت هره میاشت یې ګوري ټول بدون له دې چې تا څخه اجازه واخلي فیسبوک دا ټول بیا دا په نور شرکتو باندې خرڅوي په استخباراتي شرکتو جلا خرڅوي مثال اقتصادي شرکتونه دي په هغو جلا خرڅوي دا ټول شیان په هغو خرڅېږي سروې چې کېږي که نه هماغه سروې په هماغسې کېږي ښه دلته به بیا راسو هغه عکس ته به راسو ښه فیسبوک سره خو بلد یې تاسو ټول فیسبوک چې د سوشل میډیا ده چې 2004 کال کې دا جوړه سوې اصلي مارک زکربرګ درته وایي هماغه یې رئیس ده امریکا دا نه دا بل هغه چې د امریکایي ده هماغه شرکت یې جوړ کړی ده او د نړۍ دریم د نړۍ پنځم ده که شپږم ده څه مې یاد نه ښایي فیسبوک نور جوړېدا او شیان هماغسې کېږي ټول فیسبوک ساین اپ ولیکئ ساین اپ ولیکئ هماغه له تاسو څخه نور معلومات غواړي نوم او شیان هر څه ورکړئ دلته راسئ کریټ اکاونټ نور هماغسې ده نوم هم ورکئ لا ایمیل شماره هر څه ورکئ نور لاګین کېږئ هماغه خپل هغه کوئ استفاده ځینې کوئ مسیجونه لیږلی شئ هر څه کوئ بیا که څوک چې مشکل لري ما موبایل کې صرف په اخر کې بیا کسه ولګي که مثلا څوک وایي چې څنګه ریلاکس وي څنګه
پرنټونه پټ کړم مثلا عکسونه اضافه کړم اوس هلته بیا زه تشوي بل سکایپ دا سکایپ څه لپاره ده سکایپ د ویډیو کال لپاره ده مخکې له دې چې مسنجر او واتساپ راوځي ټول نړۍ له سکایپ څخه استفاده کوله بیا وروسته له دې چې واتساپ دا شان رامنځته شو مسنجر بیا سکایپ خپل ارزښت له لاسه کړی اوس خو بیا هم لږ لږ کسان استفاده کوي دا هم رسمي استفاده کوي اوس ډېر خلک کم خلک استفاده کوي ایمیل پاسورډ ایمیل هم ورکوي هماغسې نوم شان هم ورکوي داسې برخه لري تاسو بیا کولی شئ چې دلته چا شمارې وشان چې درسره کانټاکټ وي د هغه سره ویډیو کال وکړي دلته پراکټس په خاطر دلته یو هغه هم لري Hello, welcome to Skype call testing service. After the beep, please record a message. Afterwards, your message will be... دلته تاسو اواز ثبتوي او شان هم چې کوي چې د مایکروفون او دا شان هم سم دي که نه دي صحیح د سکایپ خو به دومره هغه نه وي بل سرچینګ ټیکنیکس ډاونلوډ ته به ولراسو اول به ډاونلوډ وایي بل منځ صحیح ده ډاونلوډ که تاسو له انټرنیټ ویډیوګانې شان چې ډاونلوډ کوئ دلته ولیکئ یو ویبسایټ ده د سیف فرام ډاټ نیټ په نامه دا سیف فرام ډاټ نیټ دا دلته کلیک وکړئ دا ویبسایټ تاسو خلاصېږي بیا کولی شئ چې ویډیوګان په دې باندې ډاونلوډ کړئ که لږ صبر به وکړي چې دا ډاونلوډ خلاص که دلته ما سره تیار شته دا لاندې دا په دې به کلیک وکړو چې دا خلاص شي دلته به یوټیوب هم خلاص کړو صحیح ده یوټیوب خو پېژنئ یوټیوب کې ویډیوګانې چول کېږي بیا خلک د ویډیوګانو څخه استفاده کولی شي که دا هم خلاص نه کړو دلته به راسو که دلته نور ډولونه هم شته زه به یو دانه سی سی ورته وایي هغه به پیدا کړم دا خلاص کړو یو بل ویبسایټ د دې وای ټو میټ هغه کمپیوټر کې نه خلاصوي موبایلو کې به راولي وای ټو میټ داسې دا سرچ کوئ په دې کې هم تاسو کولی شئ ویډیوګان ډاونلوډ زه په دې کې ډاونلوډ کوم خو تاسو په هغه کې هم بیا زده کوئ فیسبوک نه واخیستی چې همدې کې په صفر دلته کېږي هر کوم ویډیو فقط لینک ته راوړئ ډاونلوډ کوي دلته به زه راسم دغه ویډیو ده مثلا دغه ویډیو ده صحیح ده دا خو بیخي زیاته ده دا هم زیاته ده 3 دقیقه والله دلته به داسې کلیک وکړئ صحیح ده دا څه شی کوي دا خو بس البوم ده دغلته به کلیک وکړئ دلته چې کلیک ورباندې وکړئ دلته لیکلي کاپي لینک دا لینکونه راخلئ دلته کاپي کوئ لینک چې دلته واچوئ کنورټ دې ته راولي او ایټومیټ هغه هم همداسې ده هغه ته چې ویډیو لینک ور واچوئ یا خپلې کنورټ ته یې درته دا وایي ویډیو غواړئ MP4 MP3 چې دي اواز ته نه که ته نه اواز یې غواړې دا کلیک کړه کیفیت یې ښه غواړې که خراب دا وګورئ HD غواړې له HD څخه ډېر غواړې دا 4K چې ده دا اوسنی ده که نه 2K 4K دا ډېر کیفیت لري سایز هم دومره ډېرېږي وګورئ یوه ساده ویډیو د 2000 MB کې جوړېږي دا چې ډاونلوډ کړئ بیا ښه کیفیت لري هغه بل چې دا وای ټو میټ چې ده هغه هم همداسې ده لینک فقط لینک راخلئ د ویډیو راچوئ ډاونلوډ کوئ بدون له دې چې تاسو دا ډاونلوډ کوئ یو څه شی وکړئ په انټرنیټ کې لیکئ وای ټو میټ لا سیف فرام ډاټ نیټ دې کولی شئ ویډیو څخه ډاونلوډ کړئ یوټیوب د سره ده هغه بیا ساتي درته خو دایمي نه ساتي بیا درته یوټیوب کې چې شاید ډاونلوډ کې بس قصاري به بل انټرنیټ په بل نه هغه 40 ساعت کار کوي بل 40 ساعت به کار کوي هغه کده ډاونلوډ کې دایمي وځي سره کابل یو پروګرام څنګه ډاونلوډ کوي په سافټویر صحیح ده کله سافټویر ډاونلوډ کوئ دلته به لیکئ مثلا څه شی pen.exe چې ډاونلوډ کوئ دلته سره لیکئ .exe بیا هغه ډاونلوډ کېږي که دا وروسته له لمانځه تشریح کړو یو بل برخه پاتې ده د مایکروسافټ سټور که نه دغه هم پاتې ده دا موږ تاسو تشریح کړې نه وه اوس به یې لمونځ وکړو بیا به دا هم تشریح بسم الله الرحمن الرحیم دا موږ تاسو ویلي وو که نه د مایکروسافټ سټور خدمه مو اخیستی و دا چې کار کړی یم نه ځکه هغه په انټرنېټ باندې دا فقط خلاص کړئ دلته مایکروسافټ ټول اپلیکیشنونه دي که تاسو زما په کمپیوټر کې مثلا ویډیو ایډیټر نشته پینټ نشته ټول شیان دلته شته ګیمونه هم شته ډېر پروګرامونه دلته شته
اوس دا ګیمونه دي کله کله باندې ډاونلوډ کیږي مثلا ویډیو ایډیټر غواړي کنه او سرچ کې ولګي ویډیو ایډیټر راځي درته پرنټ غواړي ګیمونه غواړي هر څه چې غواړي شته ساده بیا د هر وینډوز مطابق ورکی خو دا چې دا په مخکینی وینډوز څه کې نه و وینډوز 7 نشته نشته په 10 کې به شته یا 11 کې دا سټور جوړ کړم 7 کې دا شته اوس 7 کې نشته خو په انټرنیټ کې سرچ وکړم مایکروسافټ سټور به راځي دا سره هدف دا موبایل کې چې سرچ کې کنه مثلا زاپیر په خپل ورژن مطابق مثلا دا به مثلا شاسي ورې مو سیوال مطابق در کمپیوټر و در خپل مطابق مثلا لکه ډرایور چې دا چې اوس ګټ وای دا نه فقط ګټ وای خلاص ګیمونه غواړي مثلا ګیم غواړي دلته به ګیم ولیکم ګیمز به ولیکو چې راځي ګیمونه راځي ته هغه مثلا دا ګیمونه دي صحیح ده دا ګیم د غواړي ډاونلوډ کړئ دلته ګیټ راځي ما ګیټ باندې کلیک وکړئ چې ډاونلوډ ګیټ هم ډاونلوډ کیږي هم انسټال صحیح څه ده خبر ته بدل تر راسو کوم ویل سي یو پروګرام سافټویر غواړي صحیح ده په اخر کې بچی سره لیکي .exe دا چې ولیکي هغه سافټویر راځي چې تاسو ډاونلوډ کړئ که پی ډی کتاب غواړئ چې سره لیکي په اخر کې پی ډی اف سره لیکي مثلا english.pdf دا چې کلیک کوي پی ډی اف سره ولیکي بیا ښه تیار کتابونه پیدا کېږي درته زه به دلته راسم دا خو داسې یو کتاب پیدا کړو چې تیار پی ډی اف شي خلاص بیا کتابونه راځي تاسو کولی چې خلاص کړئ که بعض داسې پیدا کېږي چې تیار پی ډی اف یې خلاصېږي درته زه به یې نه باندې کلیک وکړم مثلا دا وګورئ دا ډاونلوډ کېږي خپله چې پی ډی اف سره ولګي بیا ښه اسانه پیدا کېږي دا اوس 22 MB دا ډاونلوډ کېږي خو هر کتاب چې غواړئ د انګلیسي غواړئ درس چې غواړئ په اخر کې پی ډی اف ولګئ بیا ډاونلوډ کړئ دا اسانه ډاونلوډ کېږي که د ورډ فایل غواړئ ډي او سی سره ولیکئ ډي او سی ایکس دا چې ولیکئ د ورډ فایلونه پیدا کېږي دا اسانه ډاونلوډ کېږي که پاور پوینټ پریزنټیشن غواړئ پی پی ټي سره ولیکئ پریزنټیشن نه پیدا کېږي صحیح ده نور ویډیو شان خو یوټیوب کې ویلو دا هم دلته ویلو دلته به راسو نور څه شی دي سرچینګ ټیکنیکس دا هم ویلو دا هم انستاګرام چا ویلو انستاګرام څه شی انستاګرام چې دا د ویډیو د عکسو په خاطر موبایل کې استفاده کوي کمپیوټر کې ډېر ښه عمل فقط لږ به درته ووایم چې څرنګه ده اکاونټ جوړېږي په فیسبوک باندې خالصانه ویډیو عکسونه اچول کېږي بیا نور دا وګورئ دلته دا لینک هم شته دلته سرچ وکړئ انستاګرام نور شیان هماغسې دي لکه د مخکې څه مو ویلي وو فقط دلته داسې ده چې نوم ورکوئ داسې نوم ورکوئ چې تکرار نه وي دلته وګورئ زه به لاګین وت فیسبوک کوم د فیسبوک معلومات هم اخلي ساین اپ فور فیسبوک دا نوم هم ورکوئ تخلص هر څه ورکوئ نور شیان هماغسې دي فقط نوم به داسې نوم ورکوئ چې تکرار نه وي که ته ولیکې حامد دا درته وایي چې تکرار ده دلته به شمارې سره لیکئ مثلا 2 څلور 25 تر څو چې داسې نوم درته پیدا شي تکرار نه وي بیا نور چې ورسي درته عکسونه ویډیوګانې نه هغه ضرور نه ده خو دا هغه ده چې څومره کسان چې انستاګرام لري د هغو سره باید شریک کړي د تا نوم مثلا حامد ده ته چې حامد ولیکې وایي دا ستا 2 ورسره ولیکې وایي شته 3 څلور دا شمارې به بدلوئ بیا درته وایي چې شته که نه تر څو پورې به دا کار کوئ تر څو چې همغه نوم هم پیدا شي دلته بل چې دا ګوګل ټرانسلیټ ده ګوګل ټرانسلیټ څه لپاره ده او په دې کې پښتو نه پښتو 2020 کې ماپ نظر اضافه شو اوس پښتو شته پکې انټرنیټ کې ولیکئ ګوګل ټرانسلیټ دا وګورئ ترجمه کوي دلته یو شی ولیکئ استاد ډېره غلطه ترجمه کوي نه ښه دی د فارسي لپاره کې فارسي ښه ده نسبت موږ خو پښتو چې ده دفترو کې دغه نه ډېر خلک استفاده کوي او فارسي چې ده اکیورسي ورته وایي اکیورسي کې فارسي کې ډېره ده ښه ده او صحیح پښتو کې ستل او تر اوسه پورې دومره ډېره غلطۍ او
دا چې دلته یو الګوریتم لري ماشین لرنینګ ورته وایي دا خپله نوره زده کړه هم کوي ځان هوښیاروي هر وخت څومره خلک چې دې ترجمې کوي دی له هغه څخه زده کړه کوي اتومات ځان ښه هوښیاروي بیا څوک چې معلومات ورکړي اوس فارسي کې ښه هوښیار سوی ده فارسي کې ستا څه ورکړي دومره دقیق ترجمه کوي چې بیخي اوس درته وګوره I have a glass of water دلته به راسو یا د پښتو انتخاب کړو یا د فارسي دا وګورئ داري من یک لیوان آب دارم وګورئ دا ترجمه کوي دلته انګلیسي ولیکي ترجمه کوي مثلا که پښتو کې غواړئ دلته پښتو هم شته زه به پی ولیکم دا وګورئ پښتو یو ګیلاس اوبه لرم نور هر څومره چې څه شی اچوئ دلته کاپي کوئ دا ترجمه کوي صحیح دا ډېر ښه دقیق هم ده فارسي ډېر دقیقه ده پښتو بیا مناسبه ده بل کله چې تاسو معلومات غواړئ د یو مثلا کمپیوټر باره کې ګرامر باره کې هر شي باره کې اول انټرنیټ کې لیکئ ویکیپیډیا لیکئ ویکیپیډیا لیکئ کله چې ویکیپیډیا درته راغله بیا ویکیپیډیا کې همغه موضوع لیکئ ویکیپیډیا چې د ټول معلومات پکې اچول کېږي د نړۍ ډېر معلومات دلته شته تاسو اوس یو موضوع وایئ چې زه معلومات راوړم درته مثلا افغانستان د افغانستان وګورئ دا دلته چې راسي ټول معلومات دي درته وګوره تاریخ هم درته وایي ډېر معلومات درته وایي چې لاندې راسي نور معلومات هم وګورئ د افغانستان مثلا دا غواړئ کلیک ورباندې وکړئ نور معلومات هم راغلي بیا په دې هر برخه چې کلیک وکړئ بیا کې نور معلومات پښتو یې رڼا شي پښتو باندې ما کار کړی نه دی خو شاید راولي ورته د انسان خلقت په خو هغسې موضوعګانې چې وي بیا به زه وګورم درته خلقت به ولیکو خلقت فما فرق الزرین انسان در پښتو بیا دا اوس وګوره عربي باندې راوسي فرګشت انسان دا فارسي باندې دا بعض معلومات خو موږ تاسو پښتانه کله دومره کار ورته کړی پښتو د فارسي کې چې مې راولي دا ټول په دري ایراني صحیح شو دا ویډیو به سټاپ کړم دومره بیا به که تاسو چې